شپاړسم نمبر. لیکوال شیرین آغا جهانگیر. په دروازه کې ناست پیردار د ډاکټر د معاینه خانې د زنګ له غږ سره د ټلیفون ګوشي کېښوده. له خپلې چوکۍ نه پورته شو او معاینه خانې ته وردننه شو. له معاینه خانې نه په ډېرې چټکۍ سره بیرته راووته او غږ یې کړ. شپاړسم نمبر. د جنت خان والا ناروغ څوک دی؟ د دهلیز له آخر سر نه سپین ږیري خپله امسا پر ځمکه لګوله. خپل ټول زور یې پر خپلې امسا واچوه او کوب کوب د معاینه خانې دروازې ته راغی. په دروازه کې ناست پیردار په قهرجنه لهجه سپین ږیري ته وویل: بوډا، 14 نمبر ته یې؟ سپین ږیري خپله سینه پر خپلو دواړو لاسونو چې په امسا یې ایښي وو کېښووله. سر یې پورته کړ او په داسې حال کې چې سر او لاسونه یې رپېدل په نیولي غږ یې وویل: جانداد خان والا دی؟ پیردار سپین ږیري ته ښکته پورته وکتل. د سپین ږیري ټول غاښونه غورځېدلي وو. زړه سپینه لونګۍ یې په سر وه. د سپین جاکټ دواړه جوبونه یې لاندې ځوړند وو. پلاستیکي څپلقو ته یې څو ځایه پیوندونه ایښي وو. پیردار خپله خوله کږه کړه، سر یې وخوځو او په تونده لهجه یې ورته وویل: نه پلار مې، دا 1 ساعت کېږي چې چغې وهم، لکه چې غوږونه دې کار نه کوي. سپین ږیري پیردار ته په ځیر ځیر وکته او په نرمه لهجه یې ورته وویل: خیر دی زویه، لرې ناست وم، خوا مې نه اورېدل. پیردار د سپین ږیري خبره پرې کړه. سپین ږیري ته یې ورقه وړاندې کړه. شه بهله نو، فیس راکوه چې ناوخته کېږي. سپین ږیري خپله زنه د امسا له سر نه پورته کړه. په کیڼ لاس یې ځان په امسا ټینګ ونیو او ښي لاس یې د جاکټ ښي جوب ته وردننه کړ، لکه چې پیسې یې په کوم بل جوب کې ایښي وو. بیرته یې خپل لاس له جوب نه وویسته. خپل لاس یې بدل کړ. په ښي لاس یې ځان کلک کړ او کیڼ لاس یې د جاکټ کیڼ جوب ته دننه ایسته. دا ځل یې هم خالي لاس له جوب نه را بهر کړ. پیردار له غوسې نه کله مخ معاینه خانې ته اړو او کله به یې سپین ږیري ته کتل. سپین ږیري خپل لاس د خپلې لمنې لاندې دننه ایسته، لکه چې د کمیس لاندې بنیان کې جوب لرلو. سپینه خلطه یې ترېنه را بهر کړه. بیرته شاته لاړ او د دیوال څنګ ته یې تکیه وکړه. زنه یې په امسا کېښوده او د دواړو لاسونو په مړوندونو یې امسا کلکه ونیوله. په لړزېدونکو ګوتو یې د سپینې خلطې غوټې پرانیستې. غوټه ډېره کلکه وه. هر څومره یې چې کوښښ وکړ مګر ویې نشول کولی چې غوټه پرانیزي. پیردار له ډېرې غوسې نه ورقې په خپلې چوکۍ کېښودې او سپین ږیري ته یې وویل: خدای خبر چې تاسو څه قسم بني ادمان یاست. تاسو سره موږ څه په غم ککړي یو. راکړه دا سپېره غوټه چې زه یې درته خلاصه کړم. د سپین ږیري له لاسه یې خلطه کش کړه او خلاصه یې کړه. له خلطې نه یې په تور پلاستیک کې تاو شوې پیسې راوویستې. پلاستیک او خلطه یې ځمکې ته ګوزار کړه. خپله ګوته یې د خولې په لاړو ککړه کړه او پیسې یې وشمېرلې. راکړه 100 نورې. دا ټولې روپۍ اخلي؟ دا 300 دي. د ډاکټر فیس 400 روپۍ کېږي. سپین ږیري پیردار ته حیران وکته. یو شېبه چوپ و او بیا یې ورته وویل: ما سره نورې نشته. خیر دی 100 یې ما ته راکړه چې خپله کرایه پرې ورکړم او دوا به بله ورځ واخلم. د پیردار مخ له غوسې نه تک سور شو. ټولې پیسې یې بیرته د سپین ږیري د جاکټ جوب ته ننویستې. د خپلې چوکۍ نه یې ورقې پورته کړې او په دهلیز کې ناستو کسانو ته یې غږ کړ: 18 نمبر څوک دی؟